بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربان ملک شاهزیب. تاسو لیدی شئ چې نن موږ په ټور باندې روت یو، ځو به آزاد کشمیر ته، تاسو باندې به آزاد کشمیر سیل کوو. ما سره چې کوم ملګري موجود دي د هېڅ تعارف محتاج نه دي، د هېڅ تعارف به هم تاسو سره زه کوم. دا مخامخ تاسو لیدی شئ ناستې روټۍ خوري، دې سره هم تاسو ښه ګپ شپ به ورسره لږ خبرې اترې به ورسره ګوتارف یې تاسو ته کوو. نو لومړی ورځو د آل بیکر اسوسییشن صدر غلام حبیب سالرزی ای طرف ته ورځو. زه خپل کیمرمین صاحب ته چې مخکې راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن په څه ویل غواړې؟ نن په ټور باندې روت یې انجوایمنټ کوو، د ژوند نه مزې لو، ملګرو ته ښایو دا ژوند چې دی نو دا د مزو لپاره موږ الله راکړی دی او دا نعمتونه دي، د دې نه به موږ انشاءالله خپل لطفاندوز کېږو. مرکز تنظیم تاجران جنرال سیکرټري غلام حسین او ای سره خبرې ته کوو. روټۍ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو دا چې دا موږ ته الله پاک وایي چې تاسو وګورئ، زما نظارې وګورئ، تاسو لاړ شئ وګورئ چې یاره ما څه کړي دي، ما څه جوړ کړي دي، د دنیا ما په کوم طریقه باندې جوړه کړې ده. نو موږ په هغه دغه باندې راوتي یو او الحمدلله ټول ملګري ډېر خوشګوار موډ کې دي او ټول ښه خوشحاله دي. بس دغه باندې راوتي یو انشاءالله. موسم څنګه دی؟ موسم خو ماشاءالله ډېر مزیدار دی او مري مو کراس که مري کې خو ډېر ښکلی موسم خو دی، خو مري نه راکوشو مظفرآباد طرف ته روان یو، نو دلته هم ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی. ډېر شکریه جی. بالکل تاسو دې خبرې واورېدې، موږ په خپله مو سره روټۍ خورو، یې نه پس بیا ګپ شپ لګو. جی بالکل تاسو لیدل، موږ په سفر باندې روان یو، آزاد کشمیر ته روان یو، سیل کوو، موضوع خبرې اترې ورسره کوو نورو ملګرو سره خپلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. خیر جی. موږ نه مخکې چې کوم دی خپل تعارف د خپلو مینهوالو سره وکړئ جی. زما نوم الحاج سرزمین دی او د مردان سره تعلق لرم او په نساده روډ بجلیګر کې مې الحاج امین سویټ بیکرز مالک یم او نن د بیکرز اسوسییشن سره په ټور باندې راوتو د حاجي غلام حبیب سالرزی صاحب سره او فرمان صاحب دی را سره، وسیم صاحب دی، عثمان صاحب دی، شیردمان صاحب دی، نور د ګروپ ټول. څنګه روان دی؟ مزه شته که نه؟ الحمدلله ډېر زبردست او د دې سایډ خو ډېره ښکلې ویني او دا ډېر ښکلی چکر دی او زموږ ملګري ډېر انجوای کوي او ډېر مزیدار دی. موسم څنګه دی؟ ډېر ښکلی موسم دی جی، ډېر زبردست موسم دی، ګرمي نشته دی او ډېر ښکلی دغه دی انشاءالله. جی خپل تعارف خپل مینهوال سره وکړئ. حاجي عبدالستار سویر تخبی آل بیکر اسوسییشن ټولو ته سلام. زموږ غلام حبیب سالرزی، زموږ غلام حسین سراپ، سرزمین ټول ملګري راغلي دي مردان تخبی نه. باغ ته زموږ ټور د درې ورځو موسم ډېر ښکلی یخ دی، ډېر زبردست. څه مې وسوې نن څه؟ نن ډېره ښه خوشحاله ورځ ده، ښه مزېدار موسم دی، ښه ښکلی انجوای مو وکړو که نه؟ ټول ملګري دي، ټینشن فري. واو مخکې به وځو، مخکې به ګپ شپ لګو. ټیک ده. جی بالکل دلته مونږ ګاډي ودرولو، مازدیګر ټایم دی، چیس کوو، ملګري زموږ په هوټل کې ناست دي، چیس کې سره ګپ شپ لګو، موږ سره راځئ چې وشوله. زموږ مشر دی سرزمین حاجي صاحب راغی چیس کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. چې وتم دمو کړه یاره دلته کې لږ رالو، دا د ډېر مزیدارې چای پخېږي او دا د کوم بارډر دی؟ پاکستان او انډیا کشازاد کشمیر بارډر دی نو دا ډېر ښکلی دی، ښکلې ویني او دا او ډېره ښایسته چای دلته موږ ته میلاو شو، سره کیک میلاو شو. د هوټل په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ خوراک یې ښه دی که نه؟ چای ډېر زبردست ښکلی ځای دی. ها نو الحمدلله ډېر ښکلی دی، موږ ټول روان دی او ملګري ډېر خوشحاله دي، انجوای کوي. ډېره مننه چې تاسو دې خبرې واورېدې چې ته مخکې موږ ځو مظفرآباد ته.
شفا نو د علاقې د خلک هم وایي چې دا داسې چشمه ده چې دا د شوګر دپاره د زړه د بیمار دپاره که نه نورې داسې چې کوم د وجود بیماري دی الله پاک هغه ټیک کوي تاسو خو په ویډیو کې وویل تاسو پس بلا خلک سره روان چې لاړ شي کلي ته چې چا پکې قسمت دی قسمت نه تېره نشته چې چا پکې قسمت یې وسکي